मरګرو په مسلم شریف کې یو حدیث دی، حدیث نمبر 2843. هغه حدیث دومره خوفناک او خطرناک دی چې تاسو د هغې باره کې ګمان هم نشئ کولی. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ارشاد دی په هغې حدیث کې چې جهنم به دومره ډوب وي چې چېرته د یو کنارې نه تاسو کاڼی خوشی کوئ، نو لاندې تحت چې کله کاڼی به رسي نو په دې رسېدو کې به 80 کاله ولګي. ان داسې نور حدیثونه هم دي چې 80,000 کاله پکې یادېږي، خو دا حدیث چې کوم دی په دې کې 80 کاله یاد شوي دي. مسې تاسو سوچ وکئ زموږ د کائنات ته وګورئ چې زموږ د کائنات څومره ژور دی، څومره غټ دی. تاسو زموږ د ملکي وې کهکشات وګورئ، دا کهکشات دومره اوږده ده، دومره غټه ده، که چېرته رڼا د دې یو سر نه تاسو پرېږدئ بل سره پورې چې هغه رڼا به رسي نو هغه رڼا به 1,00,000 کاله اخلي. یعنی د رڼا سپیډ دومره تیز دی چې په یو سیکنډ کې زموږ د ځمکې نه 9.5 چکر یې مکمل کولی شي. خو همدغه رڼا چې زموږ د ملکي وې ګلکسۍ د یو سر نه بل سره پورې به رسي، په دې رسېدو کې به 1,00,000 کاله لګي. او هغې نه بعد همدغه شان نور ګلکسیان هم دي چې د هغې فاصلې د هغې اوږدوالی د دغې زموږ خپلې ملکي وې ګلکسۍ نه هم زیات دی. نو د خبرې مقصد دا دی چې کله دا حدیث په کفارو بیان کولو نو هغوی به خندا کوله. چېرې دومره غټ یو شی کیدی شي چې د هغې د سر نه تاسو کاڼی پرېږدئ او لاندې پورې چې کله کاڼی به رسي نو هغه به 80 کاله یا 80,000 کاله اخلي. نو قسم په خدای چې کله ساینسدانانو ترقي وکړه او دا هر څه دریافت کړو، دا دومره غټ سیارې دریافت کړي، دا دومره غټې ګلکسیانې دریافت کړي، نو والله چې زموږ ایمانونه نور هم پاخه شو او موږ شکر ادا کړو چې موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې راځو. یعنی تاسو زموږ د خپل کائنات ته که چېرته تاسو وګورئ تاسو ته پکې جنت هم ښکاره شي، جهنم هم پکې درته ښکاره شي. په کائنات کې داسې سیارې هم شته چې هغه سیارې ټولې د اور نه جوړې دي، یعنی په هغې کې اوسپنه ویلې کېږي او بیا هغه ویلې شوې اوسپنه د باران په شکل کې راورېږي. او بیا هغې نه بعد داسې سیارې هم پکې شته چې کومې ټولې د واورې نه جوړې دي، او بیا پکې داسې سیارې هم شته چې هغه ټولې د هیرو نه جوړې دي. نو زموږ د کائنات چې دی دا ډېر پر اسرار دی. خبره د حدیث پورې مو کوله چې د دومره غټ شي پیشنګویي په حدیثو کې شوې ده، نو په هغه ټایم کې به کفارو خنداګانې کولې چې دومره غټ یو شی نشي کېدی. نو چې نن د کائنات ته تاسو وګورئ تاسو به سوچ وکئ چې د نن نه 1500 کاله پهله د دومره غټو هر څه پیشنګویانې شوي دي او نن د دې نه هم غټ هر څه دریافت کېږي. یو بل حدیث دا دی جنت کې به یو ونه دومره غټه د جنتي دپاره چې د هغې ونې سوری به دومره غټې که چېرته یو عربي اس چې کوم دی ګوړه چې کومه ده هغه د هغې سوري لاندې 100 کاله سفر کوي نو د هغې سوری به ختم نشي. دا هم یو ډېر غټ پیشنګویي شوې ده او دا ویلی شوي دي په حدیثو کې. نن والله چې زموږ ایمانونه نور هم پاخه کېږي چې کله موږ په دې کائنات باندې ریسرچ کوو او په دې ټول ماحول باندې ریسرچ کوو. دا ویډیو مو خوښه شوي مخکې لازمي شریکه کړئ د ثواب په نیت سره او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.